نو واج ورېدله څه جالبې دي بیا نن تا راته وکړلې ما سره چې کښېنې وروره دا جالبې هغه د واج څه خوند دې په ونه څنګه یې که ژوند دی واج ورېدله ښه نو زه به در سره ولاړ شم چیرې ځې بس زه غرمه د کارم لرم یو څه سره ښه ته کښېنه وروره ولاړ به سم د خیره ښه ګوره کار خو چې دی نه خلاصېږي خبره داسې ده چې ته به اوس د غرمې ډوډۍ زما سره خورې د خیر سره ډوډۍ به خدای خیر کړي وروره بیا بل وخت د خیر سره انشاءالله راځم ښه نو زه اوس ځم د خیره سره ښه عجبه سړی یاره ګوره راغلی زما جونګړي ته زما غریبانه جونګړي ته اوس به وروره یو پټاټې ورشي چې برابر وروره نصیب به سره شریک کړو اوس به هلک ډوډۍ راوړي ډوډۍ به راسره وخورې بره به ولاړ شي هغه خبره دې پر ځای داسې خبره نه ده وروره خو بس زه څه کار لرم انشاءالله بیا د خیر سره بل وخت درته راسو وروره داسې خبره خو نه ده چې موږ لاړو بیا نو نه راځو نو زه پوهېږم وروره دا خو ما اوس تا ته د روش ست نه وکړي نه مې هوټل ته درته ویل چې هوټل ته دې بوځم دا مې هم نه درته ویله که اوس ما درته ویلي وای چې هوټل ته دې بیا مې درته ویلي وای چې روش در باندې خورم ته به خپله را سره تللی ولې داسې که یاره ولې یا د روش شوقي نه یم زه واج ورېدله روش خوند نه راکوي ما ته بس چې پیازو ډوډۍ خوند کوي ښه یاره یو څه رقم بې نمکه خوله دې ده یو څه رقم بې نمکه شکلک دې دی زه زارۍ درته کوم چې ډوډۍ به را سره وخورې بره به ولاړ سې کار ته اوس په 5 دقیقې هېڅ لا نه کېږي چې ته اوس وځنډېږې ډوډۍ به را سره وخورې دا سم د ځوان چمونه کول لیونی مه کېږه کښېنه که را ډوډۍ راوړې اوس یا وروره خپل ځای مو دی بیا درته راځم وروره سات چې پر ځای دی خپل کور مو دی وروره دغه مو خپل ځای دی وروره وخت درته راځه وروره داسې نه وي چې زه به لا ولاړم بیا نه راځم واج ورېده چش دې وویله دا دې څه وویله عجبه سړی ما د ډوډۍ خوړلو درته وویله ته زما خپل کور دی اوس غواړې چې دا کور په خپل نامه کې عجبه بیا ډوله بیا وزنه خبره دې وکړله دا دې څنګه وکړه دا خبره یا وروره خدای دې ستا د روزي کې زه څه کومه ستا کور یا وده تا وویله چې دا زما خپل کور دی زه خپل کور ګڼم دوه وړونه درېیم حساب واخه دغه د برق بیل دی پوره 8,000 افغانۍ دي د یوه کال پیسې دي دا به هم تحویل کې اوس ورځمه د کچردانۍ بیل درته راوړم هغه به هم تحویلې نو خو دا کور ستا دی نو خدای دې ستا د روزي کې نو ته څنګه په کم اساس وایې چې دا کور زما خپل کور دی وروره ته پر خوله لاس ته ورور سیلاکه ته چیرې زما وروره ته اوس زما سره په میراث را شریکېږې ته د دې په وده ما دونه مصرف کړی دی خدای دې ستا میراث ستا روزي کې واج ورېده په دالانچه کې مې کاربیټ ورکړی دی دلته ترکۍ غالۍ هوارې دي د دې به مصارفو ته خبره دا د زړه په وینو جوړ شوی دی ته وایه دا زما خپل کور دی د ډوډۍ ست یې راته وکړې وروره ما د ډوډۍ دا یو پښتو اصطلاح ده دغه اصطلاح په بل ځای کې ولې د پیسو په ځای کې ولې نه راځي چې درواخه د 1,00,000 افغانۍ دا اصطلاح ده درواخه د 15,000 افغانۍ دا اصطلاح ده دا مې یو خبره درته وکړه دغه پیسې چې ستا د برق د بیل راغلي چې ما په ټوله کال نه دي لیدلي نو چې نه دي لیدلي نو ته څنګه د بل سره یادوې چې دا یو اصطلاح ده اصطلاح ده پرېږده یاره دا اصطلاح وي پرېږده دغه اصطلاح باب کې چې واخه د 15,000 افغانۍ واخه د 1,00,000 افغانۍ دا اصطلاح ده همدا یو پښتنو کې ګوره ته زما خبره واوره دا پښتنو کې اصطلاح ده وای دا کور ستا خپل دی وای زما خپل کور دی وروره دا معنا داسې اصطلاح ده نو دا زما خپل نو ستا کور وي نو زه به ولاړ شم یا ته کښېنه ستا کور دی دا کاربیټ ته پیسو دا 2,00,000 کاربیټ دی 300 امداري کښېنه ته کښېنه وروره دا بیل تحویل کړه دا بیل واخه نو زه ولاړم دا زه نسم کولی عجبه خلک دي د ډوډۍ ورته وایه بره وایه دا کور زما خپل کور دی